په دې جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی چې په هغې کې دعا قبلېږي چې عبدالله بن سلام ورته ویل ماله معلوم دی هغه ورته قسم ورکړي وی دا کم ټیم دی وی د مازدیګر مانځه نه وروسته و هغه هم چې 3 تقسیمه شي هغه وروستنی ټیم دی لیکن ما ته کله تتبو تلاش کړي د بار موږ د برسون دپاره څنګه خپل بچی برابرو ورور برابرو ترتیب داسې وکړه یو جمعه چې سهار منځو شو تر لمر ختو پورې الله یاد کو دعا وغواړه بله جمعه د لمر ختو نه تر 10 بجو پورې الله یاد کا درېیمه جمعه د 10 بجو نه تر خطبې پورې څلورمه جمعه د خطبې نه تر مازدیګر پنځمه جمعه بېدق شپږمه جمعه ایدي مازدیګر نه تر ماښامه پورې دا ساعت خپله تعالی په لاس درځي په ارمان چې موږ دا وخت مهم ګڼلی وي ځان مورته محتاج ګڼلی وي او کار مورته ویلی وي لسم د نیک عمل د چابۍ لسم غاښ د نیک عمل د کولو لسم اساسي بنیادي سبب یره کول د دې خبرې نه چې الله عز وجل ستاسو زموږ دا عمل را رد نه کړي جناب نبي کریم علیه الصلاه والسلام یو آیات ذکر کړي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورته ویلي چې دینه به مراد څوک شرابیان زانیان به چې هغوی یریږي د خپلو اعمالو په باره کې وي نه هغه خلک دي منځونه یې کړي بیا هم یریږي چې رد به نه شي روژې نیولې بیا هم یریږي چې رد نه شي ذکر یې کړی بیا هم یریږي چې رد نه شي ما ورته څومره په دې خپل منځه باندې یره وکړه نن د جمعې مونځ دی په طور مثال دا ما ورته وکړو څومره یره زموږ په دې زړه کې راځي چې الله دا رد نه کړي دا واپس نه شي